یو نبی او د یو پیغمبر قصه حدیث مبارک کې راغلی ده. قبرستان باندې تیریږي، الله ورته د قبرستان د خلکو د قبر عذاب ښکاره کړ. نبي ته کشف وشو چې په دې قبرستان کې څومره خلک دي، ټول په مصیبت او په عذاب گرفتار دي. دوی وکړه او مخکې لاړ، واپس چې ورته بیا ورته الله کشف وکړ، خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هغوی هغه حالت الله بدل کړ، د عذاب نه ثواب باندې خوشحاله دي. اوس دې ته کشف وایي. ښه، یو د ولي کشف دی، یو د نبي کشف دی. د نبي کشف ته معجزه وایي، د ولي کشف ته کرامت وایي. دا دواړه کارونه الله کوي. څوک کوي؟ الله کوي. دا نه د ولي په اختیار کې او نه د نبي په اختیار کې، الله یې ورته ښکاره کوي. خو دې کې فرق شته، هغه معجزه شوه او دا کرامت شو. هغه پیغمبر الله ته زاری کوي، سوال کوي چې الله په دې راز مې پوه کړه چې تلم د دې قبرستان والو حالت د عذاب او د تکلیفو، چې واپس راغم د دې حالت د راحت او د خوشحالۍ او د ثواب دی. او سره د دې چې دی خو د انتظارګاه کې پراته دي، دی خو د عمل او د محنت میدان کې نه دي چې کنې دی څه وکړو، د هغې په وجه داسې ورسره وشو. پیغمبر ته وحی راغله چې په دې قبرونو کې یو قبر پرېوتی و، پرېوتی و، نړېدلی و، اوبه پرې راغلې وې. موږ ورته وایو ناست و، وي که نه په دې قبرستانونو کې. او د دغه قبر والا دومره څوک نه و چې راغلی وی، لکه چې خامخا څوک راشي او وګوري چې دا قبر خو ناست دی، نو هغلته خاوره واچوي یا څه کړي، هغه نقشه بیا دوباره برابره کړي. د ده دومره څوک نه و. نو په دغه قبر والا باندې ما رحم وکړو، او په هغه باندې د رحم په وجه مې د دې ټول قبرستان والو ګناهګارانو، مسلمانانو ګناهګارانو، هغه د تکلیف معامله په راحت بدله کړه. دا د چا په اختیار کې نه دي چې زه د خپل قبر ځان له وران کړم. ټیک شوه؟ دا بې اختیاره